د افغان کډوالو شړل او پر دوی د ټي ټي پي سره د اړیکو الزام په اړه د طالبانو سخت غبرګون. نور معلومات هم دې ویډیو کې تعقیب کړئ. چینل هم سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان هغه اعلان ته توند غبرګون څرګند کړی چې ویلي دي په شپږو اونیو کې به له خپلې خاورې د ټولو افغانانو یا افغان کډوالو د ایستلو مهالویش اعلان کړي. د طالبانو حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په زور د افغان کډوالو ایستل غیر قانوني دي او دا پریکړه یې غندلې ده. ښاغلي مجاهد په دې هکله بي بي سي ته وویل لومړی خو د کډوالو په زور ایستل غیر قانوني عمل دی. دا د غندلو وړ چاره ده. بله دا چې که افغان کډوال خپل هیواد ته ستنیږي اسلامي امارت او افغان ولس په شریکه د دوی د ځای پر ځای کولو لپاره چمتووالی لري. ښاغلي مجاهد هغه ادعاوې له واقعیته لرې وبللې چې ګواکې کډوال د پاکستان د ناامنیو په پیښو کې ککړ دي. هغه زیاته کړه افغان کډوال د پاکستان په ناامنیو کې هیڅ رول نه لري. په تیرو 45 کلونو کې چې افغان کډوال هلته ژوند کړی دی د هغه هیواد قوانین مراعات شوي دي، بلکې افغان کډوال چې په هر هیواد کې ژوند کوي د هغه هیواد قوانین او ارزښتونو ته درناوی کوي. او د ټي ټي پي سره د افغان مهاجرینو د اړیکو درلودلو خبره خود خندا وړ ده. مجاهد وویل پاکستان د الله د رضا لپاره افغان مهاجرینو ته ځای نه دی ورکړی، بلکې د غرب څخه یې د دوی په نوم میلیارډونه ډالر ترلاسه کړي، خو افغان کډوالو ته یې هیڅ هم ورنه کړل. اوس چې پیسې پرې بندي شوي یا مرستې پرې بندي شوي دي نو مهاجرین ځان ته خطر ګڼي. یاد دې وي چې وړ مورز د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې غیر قانوني مهاجرین د ټي ټي پي سره اړیکې لري. له دې مخکې په کوټه کې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان محمد اڅکزي یوې خبري ناستې ته وویل چې تر راتلونکي جنورۍ میاشتې پورې به ټول بې اسناده افغانان افغانستان ته استول کیږي او له هغه وروسته به د نورو د وتلو وخت په ډاګه کیږي. پاکستان تر دې دمه د ټولو افغان کډوالو د ایستلو په تړاو دومره ښکاره خبرې نه وې کړې.